غیرتمندې مېرمنې حجاب د شرعي اصل او افغاني پتمن دود په توګه رعایت کوي. پاتې نورې دې هم چون هیڅ عذر او موانع وجود نه لري دغه شرعي واجب حکم مراعات کړي. د حجاب حکم د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. د حجاب تعریف: بدن چې په هره جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریکه نه وي، چې بدن ترې ښکاري او دومره تنګه نه وي چې د بدن د غړو نمایندګي کوي. د حجاب ډولونه: چادري چې په هیواد کې له پیړیو راپدې خوا د افغاني باعزته کلتور برخه ده، د شرعي حجاب بهترین ډول دی. د حجاب په نوم مروجه تور رنګه جامه او څادر هم شرعي حجاب دی چې تنګ او چسب نه وي. له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړی او بهترینه بڼه ده. د حجاب د رعایت مواد: هغه ښځینه چې د عمر په لحاظ زړې یا وړې نه وي، له نامحرمو نارینهو سره د مخامخ کېدو په مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. د حجاب د رعایت کولو ګڼې: شرعي حجاب د الله تعالی امر او رعایت کول یې د هغه د امر اطاعت دی. حجاب د مسلمانانو او اصیلو ښځو امتیاز دی. دریم، باپرده مېرمنې له نافرمانۍ او ګناه څخه په امن دي. څلورم، له عزت او وقار څخه به برخمنې وي. پنځم، د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. شپږم، د فتنه اچونکو اشخاصو او کړیو د دسیسو په اسانه به نه ښکار کیږي. د حجاب د تطبیق طریقه او مراحل: اول، ترغیب: د رسنیو او منبرونو له لارې د حجاب حکم، اهمیت او ګټې او د بې حجابۍ زیانونه بیانول. په بازارونو، پارکونو او عمومي مواردو کې د حجاب په هکله د ترغیبي جملو لیکل او اړونده سټیکرونه لګول. دوهم، تنبیه او ترهیب: د بې حجابه مېرمنې دې په لومړي ځل کور معلوم کړل شي، د هغې ولي ته دې توصیه وشي او تنبیه دې کړل شي. په دویم ځل دې ولي اړونده ریاست ته احضار کړل شي. په دریم ځل دې ولي 3 ورځې حبس کړل شي. په څلورم ځل دې ولي محاکمو ته وسپارل شي تر څو په مناسبه سزا محکوم کړل شي. هغه مېرمنې چې د امارت اړونده ارګانونو کې فعالیت کوي او حجاب نه رعایت کوي له دندې دې ګوښه کړل شي. د هغو حکومتي مامورینو او منصوبینو چې مېرمنې او لوڼې حجاب نه رعایت کوي دندې به یې تعلیق کیږي. ومن الله التوفیق.